اوس راځو مړي د غسل ورکولو طریقه د اول سر نه اخره کوو. زه به کوشش کوم چې لنډه بیانه کړم چې موږ ته یاد شي. اولنۍ خبره خو هغه دا ده چې بسم الله ویل مستحب دي. لکه څنګه چې موږ په خپل اودس چاردام کوو نو بسم الله وایو. اگر که ایږي اختلاف دی او راجع دی چې بسم الله ویل لازم دي اودس چاردام. اوس ته مړي د غسل ورکوې بسم الله دې وایي برکت لپاره نو دا مستحب دی انشاءالله. د هغې نه بعد پکار دا دی چې څوک مړي د غسل ورکوي که نه چې ډېر کسان دی یو دا مسله مې یاده کړه. لکه زیات نه زیات هغه کس چې څوک غسل ورکوي او کس دوه د غسل ورکولو حقدار څوک دی دا مسله به هم بیان. اولنۍ مسله چې ګڼه نه ولې ګڼه نه موږ خو پښتانه یو موږ خو ګڼې ته خوشحالېږو لاره کې کمیږي مړه پروت وي موږ ورته یو 50 ولاړ یو نو ولې ګڼه ښه نه ده چې مړې موږ دا ویلي که انسان باندې چې مرګ راشي دی بېخوده شي هر څه کېدی شي نو چې دی به پرده کې پاتې شي. بله مسله دا یاده کړه څوک چې مړي له غسل ورکوي دا خو لازم دي چې هغه به پوهېږي. دویمه هغه به امانتګري امانتګر به یې ګورې ستا مخې ته د الله یو بنده پروت دی او د هغه نه ساه وتی شرمې به یې نه او خېټه یې سمه پړسېدلې وه پوزه یې سمه کږه شوې وه مخ یې تک تور شوی و دا یو طرف یې تک شین شوی و سړی شرمې سړی پرده اوچتې او ته خو په دې پارام لګې ځکه چې ته مخې ته پروت ته باندې ساه نشتې. بیا خو د غیرت تقاضا هم دا ده د شریعت تقاضا هم دا د غیرت هم دا چې ما غریب کې غوسه نشته او تا ته څه نشي ویلی نه تا نه ځان پټولی شي نو ته یې پټ کړه ته یې پټ کړه. دا هم زموږ په دې معاشره کې شتي ګورې نه مې اورېدلي چېرته دا قیسې کوي بېلېږي توبه الله وایي چې څه ګناه به یې کوله ته به وایي چې دی د ګناهونو نه پاک دی چې کوم دیګیا وایي چې څه ګناه به یې کوله او خېټه یې سمه پړسېدلو دا خو طبیعي خبره ده د مړي خېټه پړسېدلو دې کیسې رنګ یې وایي ټک زیړو دا خو طبیعي خبره وینه ودرېده دا ختمه شوه. کوم انسان کې چې دا وینه نه وي او دې مړ شي دی به ښه تک زیړ شي دا وینه چې به کمه کله تور شي وریځه کې چې هغه وینه په یو ځای باندې جام شي ودرېږي نو د هغې دلاسې د هغه سرمنې رنګ چې دی هغه تور شي دا خو حال خبرې ده. په یو حال جایز دی چې ته د عبرت لپاره قصه وکړي بغیر د نوم اخیستو نه په یو موقع خو چې هغه موقع دې مړي لمبولو ته نږدې نه وي لکه کله داسې نښې په سړي باندې ښکاري د بېدینۍ ښکاره کېږي او موږ پخپله لیدلي دي کله د دیندارۍ نښې ښکاري په مړي باندې نو ته داسې ویلی شي ملګرو ته په نصیحت کې چې موږ یو پیر مړی لمبو هغه بې لمانځه و ما معلومات وکړو دې لمونځ نه کوي نو په مخ یې دا اثرات ښکارېدو ته ته ویلی شي یو موقع باندې او بغیر د نشاندهۍ نه نشاندهي به نه کوي چېرې هغه پلانې او هغه پلانې او پلانې زوی دا به نه کوي دا ناروا دي دا حرام دي. ښه د هغې نه بعد اولنی کار چې به کم کېږي د مړي سره او دا راته زه ووایم زما او تا سره به هم دا کېږي دا ښه یقین ساتئ الا دا که چېرته داسې مړه شو چې هلته څوک نه و نو بیا به غسل نه میلوي یا که چېرته اوبو کې سړی ډوب شي یا اور کې ریزه ریزه شي یا درندګانې وخوري یا بله یې حادثه راشي الله دې موږ له ټولو حادثاتو نه ساتي. نو اولنی کار به دا کوي اولنی کار به څه کوي ما وختي څه وویل هغوی شوه نامنه زنګونانو پورې به یو کپړه واچوي کپړه به واچوي د هغې نه بعد به چې بیا کپړې لرې کړي او ښه طریقه سره
چې په قینچي سره دې پرې کړی شي. بیا به د هغې نه بعد یو کار کوي، هغه دا لږ به دا مړی راوچت کړي، معمولي کینې به نه، معمولي به راوچت کړي او په دې خېټه به ولا ورو ورو لاس ووهي. که څه راوتو ته نږدې نو چې هغه راوځي. الله اکبر. او دا د انسان قصه ده، زه چې داسې انسان به څه تکبر وکړي. ما ورته به څه لوی وکړو، څه یو موږ. یو ورځ به موږ باندې دغه شان راځي، په خېټه به راته خلک لاس راکوي. نو ځکه عاجزي کوه چې عزتمن یې، عاجزي کوه چې الله ته ګران یې. ورو ورو که څه راوتو ته نږدې چې هغه راوځي. بیا به د هغې نه بعد د سره یې وړه غوندې کې ټوټه کپړه هغه پرته وي، د ګس لاس نه به یې تاو کړي او د ده د عورت به په دغې لاس سره وینځي. عورت او د هغې خوا او شازې بغیر د نظر نه ګوري به ورته نه، کپړه کې دننه دی لګیا، ځکه ما خو کپړه پرته ده، دی به دننه لګیا نو دی به د عورت او د هغې خوا او شا کې چې څه دي هغه به وینځي. د هغې نه بعد به دله اودس سردام وکړي. او دا اودس سردام هله فایده ورکوي انسان له چې پخپله یې په ژوند کې کړی. او دغه ورځ خو مونږ ټولو له راکوي، خو که چا نه یې کړی که نه نو بیا دغه داسې اودس سردام نه دی چې دی په د آخرت د سختو نه بچ شي. هغه بیا یو داسې دی چې یو عبادت ته مونږ ته ویلی شوي دي، مونږ یې کوو، ژوندي یې کوي. بڑا خو ده. نو ځکه اودس کوه مخکې د دې نه چې خلک یې دله کوي، او مونځ کوه مخکې د دې نه چې خلک یې راباندې وکړي. دوه خبرې یادې ساته. نه عجیبه حال دی د انسان. الله دې زموږ په حال رحم کړي، الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي. الله اکبر. بیا به دله اودس سردام وکړي، بلکل لکه څنګه چې ژوندی کوي. او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ام عطیه ته وویل ښی طرفونه به شروع کړي ومواضع الوضوء منها، اودس سردام ځایونه. اودس سردام سره اول موږ څه کوو؟ اودس سردام کې چې خولې ته اوبه اچوي او پوزې ته مړي سره به څه کړي. بعض علما وایي دا به نه کوي او دا اوبه دننه ځي. رسول صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده. طریقه هغه دا ده چې ته به کپړه لمده کړي، دا به په دې غاښونو په دې خوله راکوي، شونډو به راکوي، بس دې کې داسې نه وي چې اوبه ور واچوه، ګوته پکې واوړه، بس کپړه دې لمده کړه، په شونډو په غاښونو هغه راښکوي شو. دا دې شو لکه دې چې خولې ته اوبه واچوي. پوزې ته ورله بیا لږې اوبه واچوي، وایي که مبالغه نه کوې، معمولي به چې صفا شي. دا نه بعد بله مخ، او که په مخ یې ګیره وي نو ګیره چې څوک پوهي او پوه شي. بیا څنګه چې موږ اودس کوو لاسونه مسحه د سر د غوږونو بلکل څنګه چې اودس هغه به وشي. د هغې نه بعد بعضو علماو یو مسله ذکر کړې ده، ذهن ته مې اوس راغله. وایي که د مړي د طرف ویښته غټي دا به ترې واړه کړي، که نوکونه یې غټي دا به ترې واړه کړي. نو په دې څه دلیل نشته، بلکې عقل هم دا وایي او نقل هم دا وایي چې دی خو اوس مکلف نه دی، یعنې ده نه خو الله تپوس نه کوي. بل مړی ډېر په عذابولو هم نه دي پکار، ډېر ویره په عذاب. کله سړی مړی لمبوي که نه، یعنې زما خو دا تجربه شتي، بعض ملګري بعض خپلوان هغه ټیم کې انسان داسې محسوسوي چې دا زه چې دی اړوم راړوم داسې نه درته تکلیف پرې راشي، لکه نه میلاویږي که لکه هسې سړي زړه ته داسې راشي، خصوصا چې ته په ډېر مینې ملګری پلاري زوی روري. د هغه سړی ډېر داسې اړولی اړولی هم نه سړی په زاړو ډېر خوږ شي. نو د مړي په عذابولو هم ډېر نه وي پکار، اګر که دی داسې نه ستړی کېږي په دې باندې. داسې ما یو خبره وکړه،
هغه شفقت په مړي باندې یادو. نو که د طرف ویښته ګټي که نوکونه ګټي به دغه حال پرېښوده پکار چې یا برېت یې اوږده شوي کریم رب پسې روان دی انشاءالله دې کې وساتئ. کریم مهربان رب ژوندو باندې دومره مهرباني کوي. دا مړی که توحید په عقیده باندې مړي او مونځ اودسې کوو نو امید دی چې الله به وبخي، الله به رحم وکړي. نو اگر که بعض علما وایي چې دا کول پکار دي، ما ته په دې څه دلیل نه دی معلوم چې دا کول پکار دي، ځکه د ډېرو محققینو علماو دا فتوا ده چې دا نه دي کول پکار. او دا مړی څه مکلف وګڼي چې الله ته یې دې تپوس کړي. خاوند کوم ځای ته رسېدلی و؟ اودس سردام نه ته فارغه شو. اوس اوبه په بالټي کې پرتې دي او په هغه اوبو کې ورسره څه دي؟ بیرې پاڼې هغه ورسره ګډ کړې شوي دي. په د هغې د لاسې زګون جوړېږي مزدار. او ما تېر شوي درس کې دا ویلو چې د بیرې پاڼې استعمالول پکار دي، که نه وي نو بیا صابون شیمپو بل شی هم استعمالولی شي. مقصد د مړي بدن صفا کول دي. اوبه به راوالي. حدیث کې دي چې د ښي طرف نه به شروع کړي، نو په دې ښي طرف به والا اوبه ور واچي، د اوږه، سینه، لاس په دې به اوبه ور واچي. خپه دې چې دا ښي طرف ټول شو او بیا به سره ورو ومږي. لاس ته کپړه اچولي یا دستانه پیوسي یا اسې لاس باندې نیسي ویې وکړي. چې دې طرف نه فارغه شوې بیا په یو طرف کې الله اکبر په دې یو طرف کې نو دا شا د ښي طرف چې کومه شا ده دا طرف پورې وینځي، بیا بل طرف، بیا به بل مخکې لږ به یې په ډډه کې بیا دا بل طرف وینځي. او که ضرورت محسوسېدو نو اوبه ډېرې استعمالولی شو. دی نه مخکې یو مسله هغه زما ذهن نه ووته، د اوبو په بدن باندې اوبو اړولو نه مخکې بوله سر او ګیره وینځي. د ټول بدن باندې چې اوبه اړې د دې نه مخکې بوله کوم ځای وینځي؟ سر او ګیره. دا مخ سر ګیره دا به وینځي ځکه چې دا مستقل اوبه غواړي او پاکول غواړي. او که زنانې د هغې سر ویښته به کوراو کړی شي او هغه به وینځلی شي. ښه یو پیر اوبه اړول لازم دي، د هغې نه زیات که ضرورت وي نو هغه جایز دي، په کې څه حرج هغه نشته. او په آخري پیر چې په اوبه اړې په کې به کافور ګډ کړي. موږ فایده ذکر کړی چې د کافور یخ یو خو دې ځمکه کې چې کوم صحیح چینجي مینجي یو شی بل شی نو دوی باندې چې څه وخته پورې دا بین لږې دوی نږدې نه راځي. یو پکې دا فایده. الله اکبر. دا مسلې سړی بیانوي او ځان ته د سړي سوچ ځي، دا خبرې سړي ته ګرانې شي. دویمه دا چې دې سره بدن کلکېږي، مړي دا بدن سره کلک شي. دریمه دا چې خوشبو ته ځي الله سره ملاقات، چې خوشبو ترې راوالي. لکه موږ وایو که جومات ته راځي ته د الله سره جرګه کې نو په ښایسته کپړو کې راځه، صفا کپړو کې راځه، خوشبو لګوه. دغه شان دا خو د منزله چې دا خو د الله سره جرګه ده عارضي مطلب څه وخت او دغه خو د الله سره ګډ ملاقات دی. هغه به د الله سره ګډ ملاقات دی نو ځکه چې خوشبو ترې راوالي. ورسره دا مسله یاده کوي که د احرام په حالات کې څوک مړي او څوک شیمپو یا صابون استعمالوي د ده په لامبولو کې نو هغه شیمپو او صابون به نه استعمالوي چې هغې کې خوشبو وي. دلیل یې څه دی؟ هغه عرفات پورې چې سړی مړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي که ولا تحنطو، روایت کې راځي ولا تمسوه طیبا، خوشبو ورنه ورولئ. بیا چې کله
د دې دغه نه فارغ شي که نه د غسل نه نو بیا به په یو کپړه باندې وچ کړي ویښته د سر د ګیرې په بدن به له کپړه راکړي او د هغې نه بعد به کفن ورکړی کېږي کفن کې هم خوشبو لګول مستحبي او د سجدو په ځایونو باندې خصوصا د سجدو په ځایونو په تندي په پوزه دغه شان په ورغو لاسونه د ورغوي چې دي زنګنان د خپو کومې ګوتې چې دي قدمونو چې کوم اطراف دي په دې باندې خوشبو لګول دا مستحب طریقه ده چې د خوشبو هغه ځي دا مسله خو موږ ذکر کړې وه که نه چې زنانه له به ویښته درې چونټې کېږي منګز به یې کېږي بیا به درې چونټې کې او شاته به واړولی شي یو مسله دلته کې یو مړي له غسل ورکړی شو او د غسل نه بعد هغه چې وچ کړی دی او د ده د بدن نه سره ووت بیا به غسل ورکوي نه بیا به له صرف دته عورت او خوا او شا چې څه دي هغه ځای دی هغه به له صفا کوي خو بدویم پرې بیا به غسل نشته بله مسله هغه دا یاده کوي علماوي مستحب طریقه دا ده چې په کوم اوبو باندې مړي له غسل ورکوي چې دا لږې تړمي ګرمي ولې دې سره د بدن پوش او ګندګي ورسره که څه په بدن باندې څه لګېدل هغه لرې کړی شي داسې هم کېدی شي چې اوبه نه وي نشي کېدی یو سړی مړ شو غسل ورکولو وخت راغی اوبه نشته نو تیمم به کوي دغه شان تیمم به ولوکړي څنګه چې د ژوند دود دی بس دا عبادت ته موږ کې دا غسل چې موږ دله ورکوو دا عبادت نو دنیا کې چې موږ اوبه به نه وي نو موږ به څه چل کوو تیمم بله مسله یو مړی داسې حال کې دی چې سوځېدلی دی اوبو کې ډوب شوی دی روس شوی دی چې غسل ورکوي سړی یېرېږي چې د ده اندامونه جدا جدا نه شي د ده دا سرمن د دې بدن نه لاړه نه شي نو څه به کوې یو طریقه د هغې دا ده چې ته به وګورې که اوبه پې اړولی کېږي نو صرف به پې اوبه ور واړې بغیر د مږلو نه بغیر د لاس لګولو نه دغې چې الله موږ ته ویلي فاتقوا الله ما استطعتم څومره چې ستا وسي دومره به ته الله بندګي کوې دلته زموږ اوس هم دقه دی چې اوبه اوبه واړو چا وایي چې یاره اوبه پې هم نشي اړولی داسې حال ورسره شوی دی بلکل څه نشو کولی نو بیا به څه چل وکړي تیمم به وله ورکړي لږې اوبه شتي بعض ځایونه وله انځلی شو او بعض نشو انځلی داسې هم کېدی شي که نه لکه د بدن بره حصه انځلی شو د بدن کته حصه نشي انځلی اوس به څه کوو نو کومه حصې چې انځلی شي په هغې به اوبه ور واړه به صفا کړي د دې باقي حصې د طرف نه به وله تیمم ورکړي ورسېدې بې که نه بله مسله دا یاده کوي شهید ته غسل نه ورکړی کېږي شهید ته غسل نه ورکړی کېږي صحیح بخاري کې روایت دی جابر رضی الله عنه وایي د احد په غزا کې رسول وسلم امر وکړو چې شهیدان به د هغوی په وینو کې ښخ کړی شي او نه هغوی له غسل ورکړو نه یې پرې جنازې لمونځ کړه بله مسله دا یاده کوي شهید نه مراد کوم شهید دی چې هغه د کافرانو سره په مقابله کې مړ شوی هغه شهید ته مراد ګینې داسې شهیدان نور هم شته او چاته پوښتنې چې مسله یاده ده که نه ده شهیدان درې قسمه دي بارک الله فیک د دنیا شهید د آخرت شهید د دنیا او د آخرت شهید دلالت کې ستاسو په تیز ذهن باندې د دنیا شهید
او د دنیا او د آخرت او د آخرت ها د دنیا او د آخرت شهید د کړي چې کافر سره مقابله کې مړ شي دنیا کې بده باندې د شهید احکام جاری کیږي غسل میشتي کفن میشتي جنازه میشتي آخرت کې د الله د شهید اجر ورکړي د آخرت شهید او دنیا کې نه لکه حدیث کې راځي چې څوک د خېټې په بیمارۍ مړ شو دی شهید دی څوک اوبو کې ډوب شو مړ شو دی شهید دی اور کې وسوځي دی شهید دی زنانه بچی کېدو دا مړه شو دی شهید ده دیوال پر اولېدو مړ شو دی شهید دی څوک د خپل مال دفاع کوي بای کې مړ شو دی شهید دی د خپل عزت دفاع کوي بای کې مړ شو دی شهید دی دا هم شهیدان دي خو دا د دنیا شهیدان نه دي د آخرت کې آخرت کې ور الله د شهیدانو اجر ورکوي او دنیا کې په دوی باندې د شهیدانو احکام نه جاری کیږي دله به غسل هم ورکوي دله به کفن هم ورکوي او دله به جنازه او د دنیا شهید صرف هغه ریاکار چې جهاد یې کوو د ځان خو دپاره نو دی په دنیا کې شهید دی ولې په دنیا کې ولې شهید دی ځکه چې موږ ته خو د زړه پته نشته نو موږ نه دله غسل ورکوو نه کفن نه پې جنازه کوو نو موږ وایو چې یاره شهید شوی دی ظاهره کې خو الله ته خو پته دی چې نه دی نو ځکه آخرت کې دی شهید نه دی نو دا غسل چې به نه ورکړی کېږي دا کم یو شهید ته د دنیا او د آخرت شهید ته هغه ته به غسل نه ورکړی کېږي انشاءالله روان